د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس د ملي ټلویزیون له خبریال سره په مرکه کې په بیلابیلو برخو کې د دوی کاري فعالیتونو ته اشاره وکړه او ویل چې اسلامي امارت د 3 کلنې واکمنۍ په موده کې لازم تدابیر نیولي دي. د بلخ ولایت مرستیال په وینا په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه 10,000 کډوال راستانه شوي او دوی ته ټول کاري فرصتونه برابر شوي دي. الحمدلله برشن یک کمپ آلایده اینجا کوروکو شده و الحمدلله که اکثری جایی که متفرقه اینا جای جاگزین شده، شیلترها برشن مهیا شده و جور شده به خاطر مهاجرین تا حتی ولسوالی ها که تماما ولسوالی ها که ما یا چی توضیح کردم کرم توضیح کردم و تماما ولسوالی صاحبه یک کمیسیون در ولایت هست، یک کمیسیون به خاطر مهاجرین در ولسوالی هست. کجایی که هر جا هر ولسوالی که رفته باشن شناسایی شده الحمدلله برشان کمک رسیده و عزیزم که ما تلاش داریم که نظام اسلامی امارات اسلامی برای مهاجرین موقع را مساعده بکنه. د ګاونډیو هیوادونو ناسم سیاستونه او سختو قوانینو له امله هیواد ته د افغان مهاجرینو راتګ سره اسلامي امارت د نړیوالو او کورنیو بنسټونو په همکارۍ بشپړې مرستې کړې دي.